څوک به پرې وجني بیا یې چاله انتظام جوړ کړی دا ځل چې بیا جنۍ رانجه د پیر بابا غواړي بابا ډېر مزیدار بیا وای دا شعر څوک به پرې وجني بیا یې چاله انتظام جوړ کړی دا ځل چې بیا جنۍ رانجه د پیر بابا غواړي او زه بونیر ته چېرته په پروګرام دپاره نه یم راغلی نو دغه زما پیل راتګ به وي چې امید ساتم اوس نو ورته ډېره زیاته خوشحاله یم او ټول اوریدونکي به ضرور په دغه کې تاسو شرکت به کوئ او راځئ به بې خوبه شوی یم له ډېرې مودې خوب نه راځي زه زمزمه کړه راته پاسه د زړګي سندره بیا وای دا شعر بې خوبه شوی یم له ډېرې مودې خوب نه راځي زه زمزمه کړه راته پاسه د زړګي سندره سروزې نورم انتظار وکم کسو کما سروزې نورم انتظار وکم کسو کما چې د خپل حال ورته اظهار وکم کسو کما چې د توبې د دروازه به واقعي بنديږي چې د توبې د دروازه به واقعي بنديږي ناسي هوار وکم تلوار وکم کسو کما په موده پس راغې اجره د ملمنو ډکه ده په موده پس راغې اجره د ملمنو ډکه ده تنور لمبه کړم که سینګار وکم کسو کما سلامونه نیکې هیلې احترامات ګلالو ملګرو زه یم ستاسو ورور حسین تنها ایله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وي ملګرو دا وخت ناست یم د اسماء اخلاص سره په پیښور کې اسماء اخلاص د ټول نه وړاندې ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دومره مصروفیاتو کې موږ له ټایم راکړو خوشحاله اوسئ او ستاسو د راتګ هم ډېره زیاته مهرباني چې تاسو راغلئ او خپل قیمتي وخت مو ماته راکړو ډېره مننه اسماء د ټول نه وړاندې ډېر زیات خوشاله یم چې تاسو سره ناست یم دا مرکه ریکارډ کوو ملګرو که تاسو وګورئ د اسماء چې دی نو مرکې به داسې یم نه تاسو به کتلي خو چې کله نه موږ ورته ووایو چې د بونیر نه راځو موږ له ډېر زیات عزت راکړه وخت یې راله راکړه یو ځل بیا یې مننه کوم شکریا یې ادا کوم اسماء دا راته ووایي چې کوم هغه د تاسو چې د شاعرۍ ته راتلی ستاسو ړومبی کلام چې کوم هغه کوم یو تاسو ته یاد شي ډیره زیاته مهرباني خوشاله اوسئ زما اسماء اخلاص نوم دی او زه د ملکرن پلای سره تعلق ساتم د اسلامي یونیورسيټي نه زه بي اس پښتو کوم او څنګه چې تاسو د شاعرۍ ذکر وکړو زه ډیره زیاته وړو ما په سکول کې چې مونږه مطلب د شعر او د ادب سره غمینه ډیره زیاته په خوانی ده نو په خوانی شعرونه چاته به هم یاد نه وي او چې کوم اوسنی شعرونه دي یا اوسنی چې کوم غزل دي نو هغه راته یاد هم دي او هغه ما د کتاب شکل هم ورکړی دي نو امید دی چې ټولو اوریدونکو ته به دغه خبرې علم وي بالکل صحیح خبر ده تاسو چې دا وخت لاره بر ټول پښتانه مو پیژني خپل یو نوم مو پیدا کړ دی یو مقام مو پیدا کړی دی کدار ته اسماء چې تاسو دغه کتاب څومره چاپ شوی دی څومره تعداد دی او د کتاب نوم تاسو څه دی خجی زما تقریبا د کتاب دغه واتم میاشت کېږي چې زما کتاب راغلی دی په کووډ کې هغه ټایم ډیره زیاته کرونا و نو زیات مینوالو ته هغه کتاب زما ونه رسیدلو او د کتاب نوم دی زما ډیر زیات مشهور غزلو نو په دې می وجنی زما د کتاب نوم هم دی نو په دې می وجنی په پیښور کې تاسو ته ملاویدل شي او زما د کتاب تقریبا 2200 چاپ شوی وو چې ډیر زیات خلکو خوښ کړي هم دي او ماته په خوشحالي هم وځکه چې زما عمر دومره نه و د کتاب د چاپ کولو لپاره چې زما د کتاب راشي خو زما خواهش هم وو چې زما چې کوم عمر دی په دې عمر کې دي زما چې څومره اشعار دي څومره غزل دي زما چې کوم سوچ دی هغه ته د کتاب شکل ورکم نو په خپل خواهش باندې زما زړه غوښتل چې زه دغه کتاب چاپ کم چاپ هم شو او خلکو خوښ هم کو او زه په خلکو هم نازولم او دا د حوصله راته هم ملاو شو ډیره ښه ده دا راته ووایي که د دې مخکتنې څوره شوي دي کوم ځایونو کې تاسو کړي دي تر دې وخته پورې تاسو وایي چې لکډاون وخت و که نه دې وخته چې ځکه چې دی نو په دې وجه باندې زیاتو خلکو ته ونه رسېدو نو دا د دې مخکتنې کوم ځای شوي دي د دې مخکتنې په جندول کې شوی و او هغه چونکې کووډ وو نو د کووډ د وجې نه ټول چې کوم هالز وو یا چې کوم مطلب هر ځای کې نه په میدان کې څوک کېناستلی شو نه په حال کې نو د دې مخکتنې ما ډېرې زیاتې اونه کړې شوې او د هغې بله وجه دا و چې زما تعلیم روانو نو په تعلیم باندې د هغې اثر ډېر زیات و ځکه چې هرې مخکتنې له چې بیا ته ځې بیا مطلب د هغې دپاره سیټینګ کې پلانینګ کې نو هغې بیا ټایم ضایع کولو نو زما کوشش دا و چې زما تعلیم دی روان وي تعلیم دې زه جاري وساتم د هغې نه پس نو اوس په بونیر کې هم زما د کتاب یو مخکتنه ده هغې له به انشاءالله زه ځم او دا ده چې د بونیر څومره فینس دي څومره ملګري دي څومره مینوال دي هغې به انشاءالله دغې مخکتنې ته راځي
ډیره مننه مرګرو تاسو ته یاد دی د مابند پښتو ادبي جرګې مرګري چې کوم دی هغه چې د دې د مخکتنی پروګرام به ان شاء الله جوړي په لندو ورځو کې تاریخ په لمنګ بیا چې مقرره ان شاء الله که ژوند یو خیری دی وی چې بونیر کې د ډیر ځت مینوال لري لره بر پښتون ټول دی پیجنې او بونیر کې چې هم دغه سیدی په بونیر کې ډیر ځت مینوال لري نو د بونیر د خلکو د پر سپیشل دی راځي التبه د کتاب مخکتنه چې کوم دا هغه بالتم ان شاء الله کې که ژوند یو خیری تاریخ په لمنګ مقرره تاسو به سوشل میډیا د لارې خبر شئ اسما کدار ته وایي په شاعرانو کې تاسو کوم شاعر داسې د چې هغه تاسو ډیر زیات خوښ دي دغه شعرونه تاسو خوښ دي شاعران خو ټول د دې چونکه پښتونخوا د پښتونخوا کې ډیر زیات شاعران دي او زوی چې شاعران څومره زیات شونه عمر به امن راشي عمر به سکون وي عمر به خوشحالي وي ځکه چې دغه ډیر زیات پر امن خلک دي او حساس خلک دي نو شاعران خو زما ټول ډیر زیات خوخيږي خو زه خوشاله بابا ډیر زیات خوخوم ځکه چې باغی باندې ما ریسرچ هم کړی دغه چې کوم ژوند او غفن نو هغه د چانه پټ نه دي چې هغه څومره قرباني ورکړي دي د پښتنو د لپاره اور دین علاوه زه عباسین صاحب زما استاد محترم هم دی په شاعرۍ کې هم زما سره ډیر زیات کومک کړی دی او په سبق کې هم ما سره ډیر زیات هیلپ کړی دی نو هغه زما آیډیل دی په ژوند کې او د هغه شروع خو هم او زما چې څومره هم زیاتره لمینوال دي نو هغه د پته چې زه دویم زما چې هر ویډیو کیږي په هر دویم ویډیو کې د عباسین صاحب شعرونه زما ابتداوي نو زه د هغه شعرونه اورم هم خو مې هم او هغه زما د ژوند کې زما آیډیل هم دي بشکره بالکل موږ اکثر ګورو تاسو دغه شعرونه چې نه اکثر چې نو موږ تاسو د خپل ډیر زیاته ورو بالکل دا صحیح خبر ده اسما کدار ته وای چې کومه غ شعرونه دي تاسو اکثر ځان سره زمزمه کوي کومه غزل ده کومه شعرونه دي چې تاسو ډیر زیات خوښ دي زما خو شعرونه زمزمه خو زه بالکل نه کوم او شعرونه داسې وایم زما غزل دی هغه چې څومره مینوال دی هغه سره به شریک کم زما خو هم دی چې مان ټپې غواړي رباب غواړي خکولا غواړي مان ټپې غواړي رباب غواړي خکولا غواړي س عجیب زړه دی هر وخت رانه تا غواړي نه دا زنه منم زما ذهن پریکار نه کوي دا د نن دور دی او د مور رضا غواړي او دا سيزان جوړ ک چې په خپل د دعا قابل شي دا سيزان جوړ ک چې په خپل د دعا قابل شي هغه سکسته چې په سوال د چا دعا غواړي هاي بیا وای دا شي دا سيزان جوړ ک چې په خپل د دعا قابل شي هغه سکسته چې په سوال د چا دعا غواړي سوق به پریوجنی به چاله تنظیم جوړ کړي سوق به پریوجنی به چاله تنظیم جوړ کړي دا ځل چې بیا جنې رانجه د پیر بابا غواړي بابا ډیر مزیدار بیا وای دا شعر سوق به وجنی به چاله تنظیم جوړ کړي دا ځل چې بیا جنې رانجه د پیر بابا غواړي او اخلاص دی عام شي بسته نور د پښتنو ترمنځ اخلاص دی عام شي بسته نور د پښتنو ترمنځ نور دی دا قام د خدای نه سوال درون سبا غواړي ډیر مزیدار ډیر خپل ډیر مزیدار ډیر خوندور شعرونه اسما تاسو په خپل شعرونو کې کلامونو کې غزلونو کې کوم هغه کلام د تاسو ډیر زیات خوښ دی هم دا کلام چې زما ډیر زیات خوخو د دې دغه شعر ډیر زیات مشهور هم دی ډیر ځونو کې به تاسو اوریدل هم وي چې دا سيزان جوړ کړي چې په خپل د دعا قابل شي هغه سکسته چې په سوال د چا دعا غواړي نو دا هم زما ډیر زیات خوښ دی بل ماته چې کم فهم ملاو شوی کم مشهورتیا ملاو شوی نو هغه نو په دې می وجنه چې ټولو خلکو ته پته ده او خلک یې خوخی هم غواړم چې دغه کلام را سره شریک کړئ نور کم خوندور کلامونه چې کوم تاسو دی نوی کلامونه غواړم چې دا میک تاسو ته دراواله ما کړی غزل ما کړی ټپه ما کړی بیخي سندره ما کړی غزل ما کړی ټپه ما کړی بیخي سندره دغه جنې د ټوله د سپرلی سندره هاي بیا وای دا بیا ما کړی غزل ما کړی ټپه ما کړی بیخي سندره دغه جنې د ټوله د سپرلی سندره او د زړونه راويخ کړی په شلنګار د پانزیب او د زړونه راويخ کړی په شلنګار د پانزیب ای زمان ناز انداز आवाज ځان سره وړي سندره او نور صبر دې نشم که خدای چرته په خیر راوستا نور صبر دې نشم که خدای چرته په خیر راوستا نن ورته لیکم خامخا په سپین تندي سندره هاي بیا وای دا شي نور صبر دې نشم که خدای چرته په خیر راوستا نن ورته لیکم خامخا په سپین تندي سندره بے خوب شوی یم لډيري مودې خوب ناراضي بے خوب شوی یم لډيري مودې خوب ناراضي ز زمزمه کړه راته پاسه د زړګي سندره هاي بیا وای دا شي
بې خوبه شوی یم له ډېرې مودې خوب نه راځي زه زمزمه کړه راته پاسه د زړګي سندره او ستا په خورو او تورو زلفو چې موجونه وهي ستا په خورو او تورو زلفو چې موجونه وهي ستا لوپټه سندره ستا مست ځواني سندره ډېره مننه اخلاص ته وګوره دا ځکه نن په غرونو ګرځي اخلاص ته وګوره دا ځکه نن په غرونو ګرځي چې خوښوي یو د رباب بل د منګي سندره ډېره زیاته مهرباني اسما ډېره زیاته شکریا مو ادا کوم چې په دومره لنډ تنګ وخت کې خو موږ له ټایم راکړو ملګرو دا وه اسما اخلاص تاسو ته شعرونه واورېدو غواړم چې یو ځل بیا تاسو ته د را روانې مخکتنې ځای هم دی وښیي چې دغه مخکتنه به کوم ځای کېږي په بونیر کې او دغه مخکتنه څوک کوي ډېره زیاته مهرباني د مابرن پښتو ادبي جرګې چې کوم سرپرستیان دي او هغه غواړي چې زما دغه پروګرام را جوړ کړي زما دغه د کتاب مخکتنو کې نو په بونیر کې به وي ان شاء الله زه وتا راځم او زما د بونیر چې څومره فینز دي څومره زما کتون کې دي چې هغه ز اوریدل یم زما شیرونه زما سوشل اکټیویټي یا دین علاوه زما د ژوند نه خبر دي نو ضرور تاسو دغه پروګرام کې شرکت وکړئ راشي او دغه وزما د لپاره د خوشحالي غټه موقع وي او زه بونیر ته چرته پروګرام د لپاره نه راغلی نو دغه زما پیل راتګ به وي چې امید ساتم اوس نو ورته ډیره زیاته خوشاله یم او ټول اوریدونکو به ضرور په دغه کې تاسو شرکت وکوي او راځي به کو لاره بر پښتنو له پیغام ورکوي نوې کول له پیغام ورکوي ضروري ورکوي ټول د زما دغه پیغام دی چې مینه وکي خو په بدل کې هیڅ ما غواړي ژوند خولې دی ژوند وکي او په خپل هم ژوند وکي نور هم ژوند کولو ته پرېږدي ډیره مننه مرګرو دا زمونږ د نیم مرکه د اسماء اخلاص سره چې چرته هم وي خاد آباد او بریالي مغواړم تلوي الله